که ته هر څومره غټ ګناهګار یې، که هر څومره غټې ګناوې تا څخه سوي دي، نو ستا لپاره یو زیری دی، ای زما وروره او ای زما خورې. دا زیری د الله له طرف څخه دی، زما له طرف څخه نه. نو خامخا به دا پیغام در سره شیر کوئ. کېدلی سي ستاسې د وجې یو ګناهګاره انسان د الله طرف ته متوجه سي او الله ته قریب سي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله فرمایي کله چې زما بنده زما و طرف ته یو بالښت قدر یو فوټ قدر را نږدې سي، زه به هغه ته یو ګز قدر ورنږدې سمه. چې کله بنده زما و طرف ته یو ګز قدر را نږدې سي، زه به هغه و طرف ته 2 ګزه قدر ورنږدې سمه. چې کله بنده زما و طرف ته په آرامه باندې را روان سي، زه به د خپل بنده و طرف ته ورمنډې کمه. یعنی چې څومره د الله و طرف ته ته نږدې کېږې، نو ډیر زیات د الله رحمتونه به ستا و طرف ته راځي. الله دومره مهربانه ذات دی چې کله یې اسمانونه او مځکې پیدا کړلې، بیا پر عرش باندې دا ولیکل ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زما تر غضب زیات دی، زما رحمت زما تر غصې زیات دی. چې کله ته الله یادوي، د الله رحمتونه تا ته راځي. الله هر وخت تا سره در سره وي. که ته هر څومره ګناهګار یې، چې کله ته الله یادوي، بیا هم الله تا یادوي او الله تا ته عذاب تر هغه وخته پورې نه درکوي چې تر څو پورې ته الله یادوي. نو هیڅکله الله مه هېروه.